نظما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم، نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخی کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړی الله د دې میاشت په برکت ټوله ختم. نو عزیزانو عرض می داو چې دې میاشت لا ملا او تړای ختمونه پکې وکي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رمضان په میاشت کې یو شپه ته ختمونه کول، یو شپه ته یو ختم به پتراو کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سار نه به تر ماخامه پورې یو قران ختم، بیا به تراوی چوکړي، بیا به شروع شو، نو تر سحر بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کال د ماسختن په 10 د سحر مونږ کړي، 40 کال مونږ یو ختم هم نشو کو. هغه جمعات لټو چې چرتا امریکنه انجن امام ولاړی او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کال ختمونه کړی، د یو شپه ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسختن امنیت وتړلو، زمونږ یو استاد او خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول. پاو کم 10 سپاره په یو رکعت کې ویل، ا باقی پاو په نورو رکعاتونو کې وی. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قران ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تاسو ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي، ته په څه خوشالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تاسو کې چې مولا صاحب ته په څه خوشالېږي، مولیانو طبيعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشالي کنه جی. نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خوشالي، خو بیا په دې نقدو که خیالو کې هر سړی خوشالي. نقدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړه، عمر له د نقدو د پاره مونږ په اس ګناه سرپه نه ده، په اس ګناه د نقدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځا. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نقدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نقدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نقدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو، د جنت ته مکه وای، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ما ته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پورې جنت منت نخکاری. ایو لیوانه ما تر اغله ویلا بيدګر ملاته مالو تبر ور سره ا تبر د صادر نروي سوال دا تبر ګوري په دې بده کې مکه کدی د جنت نوم واغسته په دې تبر بده کې مکه. زه ویری د ما بیړای هر کښه چتا لیوانه دي رښتیانه ونه وي ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړ، جنت نشتا او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي، او په دوزخ کې مې خصي خواله دي اور مې تازه کړي دي، خلک را تیاروا چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان وای دي ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان، مونږ یو محتاج چې وی محتاج او تا ته ودرېد، محتاج دی او تا ته ودرېد، او تا داغه د احتیاج د لری کولو د وس مطابق کوشش ونکړو، ته به جنت ته ځې. روزه نیسه نو داسې به خر تم زخلا او تړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روزې میاشت راله، اسې نه چې څوک ماښامې بې ترکارۍ
یا ماخامه بیرو جماعتی اونکی که پا محلا او پا کلی کی یو کور بیرو ٹھائے او بیرو جماعتی پاتے شو اللہ با پی دا ٹول کلے جہنم تبوزی دا ٹول کلے زپ زندگائی کے ودنو مدنو تنظم کد پلار وادمیم نورزم وجہ صدا وجہ دادا چی یو زل پیخ شوے اوما یو زل دا سے لین لگے دلے دے در اٹھائے نو یو سر تا منگا ناستیو لگ دا سے دا غور غور ملیان ناست او لاندے سر تا غریبان ناست نو ما چی یو لوڑائے اوچتا کا او دوے میں تا ملاس کولو چی دے درستخان تا میں رستو کا تا نو آغا نورو خلقو تا تشیوری جی پرتیوی او زمونگ دے سائیڈ باندے ڈونگے وے او پکی ترکارے او فلان دی لاس میں اونی ولی جی نور سروڑو مالنا باروٹای ختم شو چی باروتو او وادو والا تا میوے چی ویتا سو جی سونو خورم اللہ دی دغا قرآن کا چی دا تپکی ہوسے تا خدای بیخ بنیاد دغا پلار و نکو باس چا کم خوار و غریب و ناستو پا یو درستخان اغیتا دی تشوری جی خیوے او چی دا غور غور ناستو دیتا دی ڈونگو کی چرگانی خی تا خدای تباہ و برباد آغا ورز دا و نل ورز دا دی خار کیا خنزیرو سیل چی پا مخراشی مخرا نواری پا 50 کالا کی ما دا کار کڑیو بیا میں ویچ رو رو رکاوائے او دا ما خام تازان لسرکڑی چرگانی خیدی او پا مالت کی دی چا خود کے دلی پیتیم نشتا او نیولی دی رو جدا پا خدای بٹے پر خرسے چی مار پچے نیو وی دخلیل تر کعبی دا کعبہ بہتر دا دخلیل تر کعبی دا کعبہ بہتر دا چی سوک جوڑ کاندی ویران حرم دزڑ آغا دا ابراہیم علیہ السلام پا مکہ کی جوڑا کرے کعبہ چی دا داغین دا انسان پزر کی چکم کعبہ دا داتی چتا دا آغا کعبہ چی ورانا کنو اللہ پہ دمرا نخپا کی گنتی و بلچی روالا او مکی تورشا و کعبہ ٹولا ورانا کا داغی دمرا گناہ ندا لکا دا چا زردی چی بے گناہ ازار کرو دمرا گناہ ہے نن من قدم بیر تک موزران یو ظالمان یو قدم بیر دل ازار یو خب گورو چی زما دی حرکت نا دے سڑی تا دا تکلیف رس نو پخپل لگ دزارو گوٹ تیر کر بلتا تکلیف مرا سوا کر نازیمانو عزیزانو مونگ لڑمان و ماران یو دا چا ڈنگ چالا نور کو ٹک نور کو نو سپیخ ندی را باندے چی پیخ شی پا لڑم نو تماشای کوا چی 200 کالا دی ورطا چوریان اچولی کنا نو امم چی پا لڑم پیخ شی واللہ چی ٹک دا لدر کی نو تاسو منگ لڑمان تا چی لگ در خیئی وصب نرس نو روجے سرا سرا دی سیزونو تم سوچ کوئے دی تم فکر کوئے پٹ پٹ پتا لگوا پالاکاو گاونڈ کے چھے اسنا چی سوک چرتا دیرو جماعتی پاتی نہیں پٹ پٹ پتا لگا کنی دغا رو جبا بیا تا دا پارا زولنیوی او تب جہنم تروان کرے نو اللہ دی توفیق در کی منگ نمخ کی چکم مسلمانان تیر شوی دی پا خدای قسم چی دا خپل خلینا بے اویستا و بل بے ورک خپل بے نهرش پتے رکڑا و بل بے ورک نهر اس منگت تاسو پا ایمان ہوئی زبردسی حکم چی زن نهرش پتے رکم زیتا لگر نو خصوص فراڈ و دوکا ام کنے زما جون ٹولا دوکا دا زما دا اسلام دا نوم غستل چی دی دا ٹولا دوکا دا اس بے نظیر ہم چگی ہوئی چی دا ملک بزے اسلامی مملکت جوڑو لیکن خدای و قرآن تا گورا پارام کینا بس خلق راوستے کے نولے باچئی دا کوائے اسلام نم چلاڑا او دا دمرا بیہودا قوم دے جی بے نظیری پا اسلام لفظ اغسطو بانم دین اس ابل اورجی دا دی پا جلسہ کی چغی والے کے دے صحبہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دا دی پا جلسہ کی چغی والے کے تو تقریر خو بیتا سلی دلی نو شاید سے ویو سے کولو سحالو دے قوم ورطا سکول نو اسلام زمون چے دے دا بالکل دا حدیث مصداق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چے دا آخر زمانے اسلام چے دے دار چا پخلا کی بیوی دا مرائے نبخکتا نہیں نو زمونگ اسلام صرف پخلا کی دے دا مرائے نخکتا نہیں نو دخلے اسلام باندی با نہ جنت ملاوی گی اور نہ بخدای ملاوی گی اور نہ برسول ملاوی دخلے پہ اسلام بھائی سمجھ کی
پاغه اسلام به ارس ملاویږي چې په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وته دی زمونږ زړونو کې اسلام نشته دا زه په دعوی سره وایم او که کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرگ او جنډه په ولاړه دا وایي چې زما زړه کې اسلام دی ما سره د خبرې وکړي اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خوله کې دی پړه کې نه دی او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه سپي د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي نو مونږ ټول مردار خواري مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخت ورځې مونږ نه کی یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکې نو منځونه ماما نشته هغه د لیونی کار دی په دې تبر بدی کې مکم کا بیا دې د جنت نو مغسته نو دا لیونی خبره مې په دې اړه لیکلې او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پریږدي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتيږي جناب دې خبر پوهیږي د باز ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتيږي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډېر لولي زه په ډېر خوشالېږم په دې روزه کې چې اوسګار یې ټوله ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقي روزه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي یو لویه خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتاره ده او بل دا چې د روزې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه هر چا نه تپوس هم مه کوئ دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوي د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روزه کې سړی ستن وای نو روزه پې نه ماتېږي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتېږي روزه په هر هغه شي ماتېږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي په هغې روزه ماتېږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي په هغې روزه نه ماتېږي د انجکشن دوایي په غوښه کې سرایت کوي او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي تاسو خیال راغلی نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتېږي دنیا مولیان به درته وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روزه ماته نشته وایي نشته او که ډېرې تنګولې دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ وای مولا سے پکې نشته په آرام کېنه بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هیڅ انجکشن روزه نه ماتېږي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله نو د دنیا ډاکټران او ماهرین یې راجمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتېږي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشته کته وای چې ستنې دارو دنه نه لاړه نو په روزه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو د بیخ کې سوری دی که نه دی د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي هم په کار دا دی چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روزه نه ماتېږي غوږ کې دارو اچولو باندې روزه ماتېږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی د سترګو کنیکشن ور سره نشته استنجا چې کوئ د لږ لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کښېنې که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی بیا هم پرې روزه ماتېږي خیال هم را بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي نو دې وجې نه دا د څه باتای چې دا اگر باتای
دا اگر باته د ورځې بعضی دکانداران ځان ته لوګي کوي د دې دا لوګي چې سپېګمو کې لاړ شي په دې روزه ماتي ځکه چې د سپېګمو کې دارو اچولو سره روزه ماتيږي د دې تعلق هم جوف د دماغ سره دی سپېلنی لوګي کول ځان ته وغه لوګي چلاش اوس تاسو بداوي چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لوګي پکو پوزه کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نش خزه معاف کړی دي چې که خزه روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لوګي نه نواته نو روټای روزه په نه ماتيږي ځکه هغه عذر دی یا د بازي خزه میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ده مالګه زیاته ده مرچکه ده سي ده او پلانې ده دا بازي سره بار ګیدړي کور کې خزو لزمره خاروس ټول سړي ګیدړان دي که خیر اوس خزه زمره دي لاړې د مامای بنای کړی اوس خزه بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانه لاړې وای وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے اچھا خزو بستاو کم منلو هغه زمانه لاړې کلو کې غرونو کې باز سړیا ناړي دې مالګه کم زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازه تم کړی دی چې د ماخامي پټین کې رو کټوای پخې خزا ناغه تلک سکلم په جبر روادي خو بیا به زر تو کی چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته روادي تاسو خیال راځي نو تکلیف مالا یو طاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړي نه دی یو سړی د داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وایي چې نه ترغه بروجه نه ماتېږي تر څو زمکه او اسمان پیژني نو په ایمان وایي چې د زمکه او اسمان پیژندل پریدي نو دی به مړی کې ژوندې وي خو مړ به کنه چې زمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ما ماته نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روجهدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روجه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روجه ماته کې چې جوړ شي روجه نه پس به دا روجه بیا ودی تاسو خیال را چې زمکه اسمان پیژنې او زمکه اسمان فرق کولای شي نو روجه به نه خوري دام زمونږه د بے علمه خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوای کم شي چې ستا د وښ نه باري ستا په زړه خدای پوي دی چې د روجه متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ منځ نه پاتې شو چې منځ نه سار جمع نه پاتې شو نو ټول ورځ په جړا تیر کړ چې سار جمع رانه قضا نو الله ملائکو ته حکم وکړ چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولي د په جمع پسې و جړل بل سباله شیطان د خپل او خذلو چې پاسه د جمع وخت سو کې ول ز شیطان ول پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لار شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ونلیک نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر ده چې په زړه کې د یار د غم څه دي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره د کوم مینه قسم په خدای چې ټوله روزه اخري کنه بم خدای اجر درکړي خو چې درد دې پړه کې وي عام طور باندې زمون په دې ملک کې کتا سو خیال وکي بلکې نه زمون په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې شل رکعات تراویح بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي اتر رکعات تراویح منشا د اختلاف څه شي اسی په خبرو خو په پويږي امید ده وای خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر خپوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف دریش په منقول دي روایت د تراویح چې دي هغه د اتو رکعاتم شتا او د شلم شتا او د سلويختم شتا لن درتویم چې دریش په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته جمع وکړي او په سلورم شپه
صحابه په انتظار ناستو او حضور علیہ السلام ورته راونوت. سبا له صحابه تپوس کو چې یا رسول الله مونږ هو بیګا انتظار کولو تاسو تراونوت. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراویح په تاسو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت. نو زم بیگا ذکر او نوتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتې شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بل خبره دا ده چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو، هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد، هغه د مخکې شي او 60 رکعاته تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په 60 رکعاتو تراویح باندې تیر شي. اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعاتو قائل دي نو هغه داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعاتو او د 60 عمل چې دی دا د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د مالا یوقلو کې محمول وي په سما باندې. صحابي چرې د ځانه کار نه کوي، چرې، ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي، دا ټول د صحابه برکت. ځکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کیو د دین، برای راست اخذ کون کیو د قرآن، برای راست اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر، دا برای راست. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او ستاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه. که دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کون کیو یا صحابه هم په منځ کې غدارانو، نو بیا تا ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویل کېدی شي؟ هلکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه، نو که زما خبره به صحیح اله ته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې، ٹھیک ده جی؟ په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر ملا هم دا ویلی دي، او که ته ووایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي؟ کېدای شي د پکې د ځانه څه ګډوډ کړي. زما په خبره پوهېږي؟ که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستا او زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې هېڅ ګارنټي نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی. نو صحابه الصحابه كلهم عدول، صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق. دا ما ویلي، دا زما خبره نه ده، دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده. فرمایي چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه پسان د ستورو دي، هر یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح لار. تاسو خیال راکړئ. نو صحابه چې دي دا معیار د حق. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، ائمه مفسرین، علماء کرام، دا مغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطه را رسېدل. نو اول به دا ایمان ګڼئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق. ځان نه به د شیعګانو وروڼه نه جوړوئ. شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی؟ شیعګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابوبکر صدیق واغست. نو په دې زمونږ او د هغې جګړه ده. نو زما ورسره جګړه نه کوم، او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم سړی په کور کې خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی، خپل زوی سره نشي کولی، خپل لور سره نشي کولی، هغه دا حق لري چې نن نه 1400 کاله وروستو د صحابو فیصلې وکړي. هلکه خوار شي ستا ښځه یې رڼی ګډه ده ټوله ورځ بار ګرځي،
پاغه باندې د سیبه قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشي کوله. ته نن نسور لسو کال رستو لاري د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصله تکه داغه د فیصله حق د چا دی؟ سردار کونین فرمای انما انا لکم مثل الوالد لولده. اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچوي. نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی داغه د فیصله حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی؟ ٹھیک ده. صحابه منځ کې کڅ اختلاف پېښ شوی وو نو هغه حق د فیصله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه حق د فیصله استاو زمانه دی. پاتې شو دا چې خلافت د حضور علیه الصلاۃ والسلام شرطه یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفه به حضرت علی وي. شرطه وصیت د پیغمبر نشته. پیغمبر دا شی په قوم پرېښو چې ما نه رستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر. تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو. انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ هغه وروره داسې امیر نه. مونږ دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علي ته اډو څه پرې نه خوا، ځکه مونږ خو په دې قهر د شنډه خرونه یو ډنډ کې ټغېږو که نه. مونږ خو دا خیال دی چې راته ښکاري چې دا د پاکستان خزانه وه دی چې پې وزیر شو دا هر څه یوړه مونږ یې پرېښو په ډاګه. هلته خلافت د ابوبکر څنګه و؟ نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې په اوږه اچولې دي بازار ته. نو د روژې متعلق څه ضروري خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارومدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روژه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم یې د الله تعالی هغه شی فرض دی. د روژې متعلق هم قرآن کریم کې د الله حکم دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. چا باندې چې د روژې میاشت راشي او د اهل د روژې وي نو د روژه ونیسي. نو د روژې میاشت را روانه ده. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د صحیح روژې نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی او په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه، یوازې په تاسو نه ده فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نه واله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي کمرې هم نیسي نو بیا ولې دا امتحان پې باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجه وي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پې وکړي. پته ورته نه چې دی په دې تعلیم کې قابل دی او که نه دی نو امتحان ورته کېدي پرچه لاس کې ورکړي چې بی دا مضمون ولیکه. نو د الله متعلق دا ویل چې ده ته پته نشته نو دا خو ناممکنه ده، ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی. دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په 6 میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی د اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که د اور ته دی اچو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې منې کېږم خو نه ورچول. چې اور ته ور واچولو نو دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته راغی
او ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدې. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ چا چې اچولی مغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو نو د معراج په شپه باندې سدرة المنتهی کې جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې نمرود اچولی نو تا ورته ویلي چې امداد درکم. اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کېږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روان یم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت دي راته ووایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ وی داسې بې اختیاره دی را ټوپ ولې کو؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خبره دا ده چې دا د نمرود وس کار نه او نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کېږي لګیا دی. دا کولو والا بل دی. زما محبوب او معشوق دی. په دې خوشحالیږي چې زه اور کې وغورځېږم. نو چې زما معشوقه پې خوشحالیږي نو دا بې اختیاره مې ور ټوپ ځکه کو. ډاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ور ټوپ کم او کنه سوچ میں کولو. او دا عشق تقاضا دا ده چې سوچونه به نه کې بس وردانګې به. نو عزیزانو روجه چې دا الله ته څه په لاس ورځي نو مارز دا وکړو چې د محبوب امتحان په سړی چې دی د هغې دوه صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه وي چې دی به په د امتحان کې پاس شي او که پاس به نه شي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې په هغې امتحان دې دپاره کوي چې نورې دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بني آدم یئ او دعوه کوئ د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو هم انسانان یئ او ابراهیم علیه السلام هم انسانو. اغم دعوه د عشق کوله بے اختیاره اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مرای چاړه کېښوه چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کړه نو بسم الله الله اکبر. نو د ده د عشق دنیا ته ښودو چې سبا ته دا ونه وایې چې یا الله ما تا دپاره دا کړي او ما دا کړي او ما دا کړي. نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما دپاره کولو والا چې و هغه دا و لکه ابراهیم علیه. ما په کال کې یو ځل په تا روژه راوستې وه نو هم ټوپونه دی وال غرق شو. نن خو ډېره ګرمي ده نن وږی ډېرې ما نن تږی ډېرې ما. په دې روژه کې یو دا خبرې ګورئ نن مې پېشمنی نه دی کړی او نن مې چې چای نه دي څکلي اوده پاتې شوم او بانګ یې را باندې وویو. ټوله ورځ که تاسو خیال وکړئ مونږ دا خبرې کوو دا به نه په خدای قسم چې دا روژه چې فرض شوه نو په هغه وخت کې غوښې چرته وې دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وې. یو کدو به هغه به هم ډېر په مشکله پیدا کېد او چې پیدا به شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دی پرې کوي نری نری پرې کوي. جی دومره نری ولې پرې کوئ؟ وایي دومره نری ځکه پرې کوم چې یوازې زه نه یم چې لږه ښوروا پکې وکړو چې د ګاونډیانو ته هم لږه لږه ور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاري به چې وه نو هغه به چې پاو شی و نو پکې دړی اوبه به وې. تالی چې و د هغه د لرګي جوړو نو هغه یو تالی دومره لویو چې څلورو کسو به اوچتولو. څلور کسۍ چې اوچتئ اندازه وکړئ د دې نیم جومات عمره تالی به وي نو هله به څلور کسه اوچتئ. نو دا دومره لوی تالی دې دپاره جوړ کړی و چې مونږ چې روټۍ خورو هسې نه چې چېرته غلام یا مریی یا مزدور دا رانه بار پاتې نه شي چې هم په دې تالي کې روټۍ وخورو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې یوازې به روټۍ نه خوړه څومره ملګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالي کې د دواړو کونو بادشاه دی او په روټۍ ورسره مریونه او خادمان ناست. نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کېنئ یا ډرایور ځان سره په روټۍ کېنئ یا خدمتګار ځان توبه استغفار او بیا لا چې خان نوابي په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غرقوي نه
په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وورېدې، شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدلې. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه، اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری، کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به غډېدا او سړو به تماشا کوله، اوس سړی غډېږي او خزه تماشا کوي. هی په شرمونو د عمل کو شرمېږي چې او شرمېدلې بس شرمې. په خوا به خزه غډېدا او سړی به تماشې تناس، کم سړی به چې خزه ته چیلم د کوله بړواګان به ورته وي، او یا بړواګانو ته به چیلم د کولو مونږ باغی پورې خندل چې او به غیرت ته څنګه پښتون ځانته وي. خدای دې به خباست بړواګانو ته چیلم ډکه. مونږ لکوالی زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼل. اوس ټول ملک ګډېږي، هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو، لږ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دینه شرمېږو کې نه مونږ ته ټولو نه زیات. تاسو وکړه ابل ورځ د قوم ګډه، بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډېږي. نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي، داغه ملک انجام بچي او داغه ملک حال بچي. تاسو به نورې د ځان تماشې کوئ. نو عرض مې داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو ته راغلې ده، سرمایدار روجې نه نیسي. پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیجندو، او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني. فتوبى للغرباء، خوشحالی دی وی د غریبانو خلقو د پاره. خو زه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم. پاکستان غریبان دي، خدای په خړ سیلاب یوړي. څومره ډمتوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی، دومره د سرمایدارو نه دی. تاسو ورشئ کابل ته مازیګر ټایم کې وګورئ، کل هم به پکې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا به ګورئ، د ورځې به پالشونه کوي، د ورځې به مزدورۍ کوي، او مازیګر کې به سینما کې ګورئ. نو عرض مې دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کېږي چې صافت لاندې برازي. اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به په نازله. بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره دا چې دنیا ته وخی، بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ. دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا، دوی به څه چل کوي؟ پردی وینې به تویي، پردی کورونه به ورانوي. مونږ ډېر یو ستا عبادت دپاره. اوس وګورئ زما په بندګانو زما امتحان دی. سهار نه تر ماښامه پورې 14 غنټې ما دپاره لوږه او تنده تېروي که نه تېروي؟ نو ستاسو په روژه باندې به الله د ټول کائنات په ملایکو کې فخر کوي، په تاسو به فخر کوي. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ جنت ته چې خلق ننوځي، یو دروازه ده، د هغې ریان نامه ده. ریان دروازه به خاص کر روجدارو ته आवाज کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته ننوځئ. نو زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلي، ته دومره وخورئ چې بیا بل ماښام له مو مړه نه کېږي. ملایانې د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دوکانونو باندې لوښي ورته پرېښي چې ملایي، دا غوړې خورواګانې، خوار نه خوار او غریب نه غریب سړي تم الله تعالی پښمنی کې پراټې نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روزې میاشت وه او د اړ په شکال ورځې صحابه روزې هم نیولې وې او جنگ هم کول، او داسې روزې نیولې وه چې ماښام نور څه د خوراک نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وه، نیمه تا وخوړه او نیمه ما وخوړه. په دې روزه هم نیولې او سبا له د بدر په میدان کې جنگ هم کوله. تاسو به څه کوئ؟ رحمان بابا وی په عوض دې کم طاعت دې ورته کړی، په عوض دې کم طاعت دې ورته کړی، دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري. سهار او ماښام چې کوم نعمتونه ته خورې، د دې بدل کې دې کړي څه دي؟ بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې،
نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې کم توان او طاقت دی چې الله تعالی تا ته نه دی درکړی